أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله مولانا العظيم فمن ثقلت پس د چاچی درنش ولا موازینه تلد نیکو فاولائک هم المفلحون نهم دا خلق با کامیاب دی ومن خفت او د چاچی سپکشوا موازینه تلد نیکو فاولائک الذین پس هم دا خلق دی کمو چی خسرو نقصان کے اساتل انفسهم زانون اقبل فی جہنم فدوزخ کے بوی خالدون ہمیشہ ہمیشہ اسی تلفحو ابسوزی وجوہهم مخون ددوی النارو اور وهم فیہا او دوی بپدے کے کالحون بدصورتوی علم تکن آیاتی آیا زما آیتنا نشول تتلا لستلے علیکم فتاسو باندے فکنتم بها فتاسو با اغا تکذبون دروغ گنل قالو دوی بوائی ربنا اے زمون ربا غلبت علینا غالب شوا پا مونگ باندے شقوتنا بدبختی زمونگا وکننا او مونگا قوما ضالین یوڈلا بیلارے ربنا اخرجنا اے زمون ربا ابا سمونگا منها ددینا فین عدنا بیا کچھر مونگ دوبارو کو فیننا ظالمون نو بیشک مونگ بظالمان قالا ابا فرمائی اللہ تعالی اخسعو لرشیتاسو فیہا ہم پدی کی بیئی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوئی انہو کان فریق بیشک اغوا یوڈلا من عبادی زماد بندگاننا یقولون دوی بویل ربنا اے زمون ربا آمنا مون ایمان راوڑو فاغفر لنا پس ابخ مونگا ورحمنا او رحمو کا پا مون باندی وانت خیر الراحمین او تد طول نخو رحم کون کے فاتخذتموهم نو کولی بتاسو اغیسرا سخرین توکے حتی تردیچے انسوکم دوی ہیر کرو تاسونا ذکری زما یاد وکنتم منہم او تاسو با غی پورے تضحکون خندا کولا انی جزیتهم بیشک ما بدلا ورکڑ دویتا الیوم نن ورز بما صبرو و بدلا کی دا دوی دا صبر انہم ہم دوی دی ہم الفائزون دوی مراد تا رسیدن کی سورہ مؤمنون 111 نمبر آیت پورے ننانی درس کی شامل دی دا قیامت منظر دے اللہ جل جلالہ دا دو قسم ڈلو الدا کی بیان فرمائی چیو آغا ڈلا چی کامیاب دا او بلا آغا ڈلا چی دوزخ بالن بجوڑی کامیاب ڈالی د پاره فرمایل چې د اغې د
نیک اعمالو کم چابړی هغه بدرون شي دا غي طلبه د نیکو د وزن نه درنش نو ځکه د دوی د پاره به د جنت او د کامیابی اعلان وشي بل طرف ته هغه خلک چې د هغه اعمال نامې بس پکې وي سپکو مطلب دا دی چې د هغه نیک اعمال به کم وي نو هغه چابړی به بره لاړ شي او چې کوم د بدو عملونو چابړی هغه به درون شي د درونوالي د وجې به کته لاړ شي نو الله تعالی خسروا انفسهم دې خلکو خپل ځان په نقصان کې واچو او خالدون دی به هلته کې همیشه همیشه حدیث شریف کې عقاید په لحاظ سره د کلمې په باره کې راځي چې کلمه داسې شی دی چې د دې د درونوالي د وجې دا چابړې د نیک عملونو هغه به درون شي او بل طرف ته نیک اعمالو کې ښه اخلاق دا وایي داسې عمل دی چې د انسان د نیک اعمالو هغه چابړې به درنی د دې په مقابله کې یو ځل وی نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد او فرمان چې تاسو پته مفلس څوک دی غریب څوک دی فقیر څوک دی نو هغه ټول وی چې یا رسول الله تاسو چا سره پیسې نه مال نه نبی علیه السلام فرمایي چې نه بلکې فقیر او مفلس هغه دی چې د غرونو عمر غټ غټي نیکای به راوړي د قیامت پر هو خلکو سره به داسې سلوک کو چې د هغه د وجې یو حقدار به راځي او دا نیکای به وړي یو به د ما سره دا ظلم کړی بل به چې دا ظلم یې کړی ها جی دومره نیکای د دلوا دومره مزونه ولا ورته دومره نوافل ولا ورته دومره صدقې ولا ورته تر دې پورې چې وي اخره بالکل تشلاس بیا وپکې یو کس راشي یا رسول الله یا باری تعالی د خو چې نو بازار کې زما بی عزتی کړي وا کنزل راته کړو د سره خو نیک اعمال نه نو اعلان به وشي چې دې کس ګناهونه د اعمال نامې کې واچو ان بیا به حکم شي دوزخ ته دی وشي نو حقيقي مفلس دا دنیاوی مال د دې خبره تاسو پورې دا تلو راتلو والا شي او نیکی دا نه لاړه وخت نه لاړ بیا نشته نیک اعمال او دا شانته اعمال نامه د توروالی او د بدو عملونو ډکه ده نو د قیامت پر ورځ دا کس بیا مفلس تلفح وجوههم النار الله تعالی دا مخونه ولا وسوځي هم فيها قالهون او رسترز وهر لمحه د دې شکلونه بد صورت او بد شکل کیږي بیا به دی فریاد چې کین نو دی ته وویل شي الم تکن آیات ذالک ول قیامت نن تاسو جاړي چغي وای دنیا کې تاسو ما آیتونه نو راغلي فکنتم بها تکذبون تاسو ته خو لستل شو ان تاسو به دا غي انکار کو تاسو دا دروغ دي نو هغه بیا فریاد کوي الله بس دنیا کې مونږ باندې بدبختی غالب راړه مونږه گمراه شو نن مونږ او باسه دي زینا دنیا ته دوباره ولګه کچره مونږ دنیا کې بیا ګناه وکړه بیا ظلم وکړه نو مونږ واقعي بے انصاف بيو بیا مونږ د دې دوزخ واقعي حقدار بوي الله تعالی بوي اخسو رخصه دا څنګه چې بندا یو سپیته وای کنه چې کورې دا شانتي الفاظ الله رب العزت طرفنا دي کافرانو ته ویل شي لری شي ولا تکلمون ما سره خبره مکو انه كان فريق من عبادي دنیا کې چې زما کم منون کې بندگان وو مؤمنان وو هغه به باندې چې کله سوالونه کول دواګانې کول یا الله مونږه معاف کړه مونږه ایمان راوړ دې مونږ باندې رحم وکړه ته بهترین رحم کوونکی دې مراد حضرت صہیب رضی الله تعالی حضرت بلال رضی الله تعالی دا چې کوم غریبانان صحابه کرام او بزرگان او مشران نو دیبا چې کله د الله نه سوالونه کول فتخستمهم سخرين تاسو وې دی پورا ټوکی کول حتا انسوکم ذکر دومره ټوکی ور پورې وکړي چې تاسو زما د یاد نه غافل شئ زما د ذکر نه غافل شئ وکنتم منهم تضحكون تاسو ور پورې خنداګانې کول نو انی جزیتهم اليوم دا غیله حزنن خبدل ورکم بما صبروا چې هغه صبر وکړ انهم هم الفائزون او هغه پورا کامیاب دا سه کامیاب چې هغه کامیابی نه بس څه قسمه ناکامي نشته نو هغه خلک چې دنیا کې ټوکې وکړي دا غي انجام الله کې خراب شه او چې چا پورې ټوکې وشو هغه صبر وکړي ایمان راوړو د ایمان د وجې ور پورې ټوکې شي نو الله رب العزت هغه رسوا نه کړ بلکې قیامت پر ورځ چت مقام او مرتبه ورکړي
یا التکبه دا کافران هغه ته چې ګوري نو پسخي الله تعالی دې عمل کول توفیق راکړي. فمن ثقلت پس د چانه چې درنش ولا موازینه تلد نیکو فاولائک پس هم دا خلق هم المفلحون کامیاب دی. ومن خفت او د چانه چې سپکشوا موازینه تلد نیکو فاولائک الذین پس هم دغه خلق دی کمو چې خسرو نقصان کې وساتل انفسهم زانون خپل فی جهنم په دوزخ کې با خالدون دوی همیشه اوسیږي. تلفحو وبسوزوي وجوههم مخند دوی النار اور وهم فيها او دوی با پدی کې کالحون بد صورتن والوی. علم تکن آیا نو آیاتی آیتون زمونگا تطلا چلستلشول علیکم فتا سباندے فکنتم بها خطا سبا اغا تکذبون درو گنل. قالو دوی بوائی ربنا اے زمون ربا غلبت غالب شوا علینا پمون باندے شقوتنا بدبختی زمونگا وکننا اوز مونگا قوما ضالین یوڈل بیلاری. ربنا اے زمون ربا اخرجنا ابا سمونگا منها ددینا فین عدنا بیا کچری مونگا دوبارہ کو فینا ظالمون نو بیشک مونگ با ظالمان یو. قالا ابا فرمائی اخسو لرشی تاسو فیہا ہم پدی کی بیئی ولا تکلمون او ما سر خبر مکوئی. انہو بیشک آغا کان فریق ویوڈلا من عبادی زماد بندگاننا یقولون دوی بویل ربنا اے زمون ربا آمنا مونگا ایمان راوڑ فاغفر لنا پس ابخ مونگا ورحمنا او رحم اکپ مونگا وانت خیر الراحمین او تد طولنا خرحم کون کے. فاتخذتموهم نو کولی بتاسو غی سرام سخرین ٹوکی حتی تردیچے انسوکم دوی ہیر کرتا سنا ذکری یاد زما وکنتم او تاسبا منهم اغی پوری تضحکون خندا کولا. انی بیشکما جزیتهم اليوم بدل ورکڑا دویتا نن روز بما صبرو و بدل کی دا دوی دا صبر انہم هم دوی دی هم الفائزون مراد ترسیدن کی. آمین. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.